قدرمنو پښتنو نن د وکلن ماشوم صدیق الله جان د ژوند کیسه در سره شریکوو نو ورته غوږ شئ. جمال ترکه دا ماشوم څوک ده؟ دا ماشوم دا صدیق الله جان دی. ښه. او صدیق الله جان څه دی د کور په افغانستان کې بمبار شوی دی. ښه. نه مور لري نه پلار لري نه ورور لري نه خور لري. ولا یو شی نه یوازې پاتې شوی دی. دا سر کې وګوره دا سرونه د سر دا وګوره دا د کې دلته هم چرې لګېدلې دا وګوره دا سر ټول دا دی وګوره وینې دا زخم دی او بل دلته سر هم دا وګوره دا هم ډېر ګنډلی دی دا ځایونه وګوره دا وګوره دا رقم دا رقم څیرې دی دلته هم دی څیرې دی او بل لاس ته ښکاره کړه دا لاسونه وګوره دا په دا بمبار کې دی هم ډېر سخت ټپي شوی و دا هغه ډونې بدن کې روغ ځای نشته. راځه کښېنه دا صدیق الله. نو بیا څنګه دی دلته راغلی څنګه؟ صدیق الله څه دی صدیق الله خلکو تر ما راورسوي. صدیق الله مطلب دی چې دی یوازې راغلی دی له افغانستانه دا 2 کاله مخکې راغلی دی. بیا دلې په دا کور په هغه کور په دې کورو کې ژوند کوي بیا تر ما پورې خلکو راورسوي چې دا به خپل خاندان لري کور به لري ورونه به لري قریبان به لري. ما یې 2 وارې ویډیو جوړه کړه هېڅوک یې نه سو پیدا. نو بیا چې هېڅوک نه سو پیدا موږ نه وو په خبر چې په داسې څه شوي دي چې دي چې په کور کې لمبوي نو بیا یې د بدن ټول زخمونه ښکاره سو. لاس اډونې وتلي دي دا د پښو اډونې وتلي دي سر یې ډېر مات دی سر یې وخرې دا ټول دا رقم ګنډلی دی دوی. بلکل. نو دا زخمونه چې وکتل په کور کې ما وویل دا په کور کې راتلو چې دا ماشوم خو ډېر زخمي دی ډېر ټوک ټوک دی خوږ دی بیا هم د داسې پوښتنه وکړه ته ویل زه نه ورور لرم نه مور لرم نه پلار لرم نه خور لرم یوازې یم هېڅوک نه لرم. دی اوس کېږي 1 کال کېږي له ما سره ژوند کوي. نن جمعه ده مدرسې ته نه دی تللی نن ما واک ته را مدرسې ته ما اچولی مدرسه هم وایي انګریزي هم په وایم انګریزي انګلیش لینګویج سنټر هم وایي خو دا دی سکول نه سوی ویلی ولې دی بې پاره هم نه لري سکول ته یې نه سوی اچولی نو انګلیش سنټر هم وایي مدرسه هم وایي دواړه وایي دغه مه کوه ما او د خالا زوی داسې قریب چې نه یې پیدا سوی نو دی څه دی نو ولې هېڅوک هم نه لري 2 کاله دی در په در ګرځېدی اوس ما سره 1 کال کېږي ما سره ژوند کوي. نو صدیق الله ساتنه او ښه بد ټول ته کوي. او صدیق الله څه دی دا یې زندګي ده دا یې ژوند دی. نو بل دا دی پښتنو ډېر دردونه لیدلي دي ډېر تکلیفونه یې لیدلي ډېر ټوک ټوک سوي دي د دنیا ټول بدماشان په تېر سوي دي د دنیا ټول شیطانان په تېر سوي دي د دنیا ټول منافقان په تېر سوي دي. ورور یې په ورور مړ کوي تربور یې په تربره مړ کوي ورور یې په ورور مړ کوي تربور یې په تربر مړ کوي کلی یې سره وجنګوي کور یې سره وجنګوي مسجد یې سره وجنګول ډېر ظلمونه باندې وسو ډېر وحشت باندې تیر شو. پښتون باید سر خلاص کړي بلکل پوه سي نفرت له وجوده وباسي نفرت له نفرت له معاشرې وباسي نفرت له ټولنې وباسي نفرت له وطنه وباسي. بلکل اخلاص صداقت ایمانداري رامخته بلکل